ځواکونو د خپلو شهیدانو غچ واخیستلو. خو څنګه او چیرته ویډیو که وګورئ نو په ډېر څه به پوه شئ. لوګر او پکتیا کې پروژه په خوله پولیس د طالبانو لخوا په شهادت رسېدلی و چې بالاخره یې ملي ځواکونو غچ واخیستلو. د کورنیو چارو وزارت د پروان په غوربند کې د طالبانو د استخباراتو د مسؤل د وژل کېدو خبر ورکړی دی. کورنیو چارو وزارت تان ته په استول شوي خبرپاڼه کې ویلي چې دغه طالب استخباراتي مسؤل یې د شینوارو درې په درازګرد سیمه کې د هدفمند عملیاتو په ترسره کولو له منځه وړی دی. کورنیو چارو وزارت زیاتوي نور محمد په قومندان عمري مشهور و او د استخباراتو ترڅنګ یې په ګڼو تروریستي بریدونو او په غوربند دره کې د ماینونو په ښخولو کې هم برخه درلوده. طالبانو لا د عمري د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې وړاندې افغان ځواکونو په میدان وردګ کې د طالبانو مرستیال والي هم وژلی و. او بلخوا شاهین 209 قلوردو وایي د سرپل په ګوسفندي ولسوالۍ کې تېره شپه د طالبانو مهم قمندان ملا سردار له شپږ وسلوالو سره ووژل شو. د شاهین قلوردو ویاند محمد حنیف رضایي تان ته په استول شوي پیغام کې ویلي دي طالبانو په دغه ولسوالۍ کې تېره شپه پر افغان ځواکونو 2 ساعته جګړه کړې ده چې په دفاعي ډزو کې ملا سردار او د هغه شپږ ساتونکي ووژل شول او 15 نور یې ژوبل شوي دي، خو افغان ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي. بلخوا په جوزجان کې هم طالبانو د منګیجیک ولسوالۍ پر پوستو تېره شپه درانه بریدونه کړي دي چې د والي د ویاند عبدالرؤف اظهر په وینا دغو بریدونو کې 6 طالبان وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. عبدالمعروف اظهر وایي په دې نښته کې 2 افغان سرتیري شهیدان شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. طالبانو لا څه نه دي ویلي، خو دغې ډلې په دې وروستیو کې خپل بریدونه لا زیات کړي دي او د اوربند غوښتنې هم نه ده منلې. درنو لیدونکو ډېره مننه چې ویډیو م تر پایه ولیدله. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کول درنه هیر نشي. تر بلې ویډیو په الله مسپارم.